د وینې دوران د وینې دوران سیستم د زړه او رګونو څخه جوړ شوی دی. زړه عبارت له هغه عضو څخه دی چې د انسان په وجود کې د پمپ په څېر دنده ترسره کوي. زړه وینه په ټولو رګونو کې پمپ کوي تر څو د بدن ټولو حجراتو ته ورسیږي او بیرته بیا زړه ته راشي. د زړه رګونه په دوه ډوله یعنې شریان او ورید ویشل شوي دي. شریانونه د زړه څخه پاکه وینه یعنې اکسیجن لرونکې وینه او غذایي مواد ټول بدن ته رسوي، او وریدونه د ټول بدن له ټولو حجراتو څخه ناپاکه وینه یعنې کاربن ډای اکساید لرونکې وینه د بیا پاکېدلو لپاره زړه ته راوړي. زړه د انبساط په وخت کې له وریدونو وینه اخلي او د تقبض په وخت کې وینه ټول بدن ته پمپوي. شریانونه بیا په ډیرو شعبو یا خاښو ویشل کیږي چې بالاخره په ډیرو وړو رګونو د ویښتانو په څېر د شریانونو له جنسه بدلیږي چې د همدې رګونو له لارې وینه حجراتو ته رسیږي، او همدا ډول حجرې خپل اضافي مواد یعنې کاربن ډای اکساید نورو وړو رګونو ته چې د وریدونو له جنسه دي ورغورځوي. بیا دا واړه رګونه د غټ ورید سره یوځای کیږي او په پای کې یو غټ ورید له لارې وینه بیرته د زړه ښي دهلیز ته راوړل کیږي. وینه د انبساط په وخت کې زړه ته ورداخلیږي او د انقباض په وخت کې له زړه بیرته وځي. هغه وینه چې له ټول بدن څخه ښي دهلیز ته راوړل کیږي او بیا ښي بطن ته ورغورځېږي. د زړه د انقباض په وخت کې سږو ته لیږدول کیږي او په هغه ځای کې وروسته له پاکېدو څخه بیا بیرته د زړه کیڼ دهلیز ته راوړل کیږي او له هغه ځایه بیا کیڼ بطن ته ورځي، او همدا کار د ژوند تر پایه ادامه پیدا کوي. هیر مو نشي چې په بالغو خلکو کې د زړه ضربان په 1 دقیقه کې 80 نه تر 80 وارو پورې وي.